ډاکټر صاحب تاسو خو د غنداره تهذیب باره کې خبره کړو، آیا د دې علمي څه کنټریبیوشن یې څه پانګه وکنه؟ په 1881 کې په بخشالي کې د پندورو په سایډ باندې دا یو کلی دی او د میا انوانودین کاکاخیل چې هغه پولیس کې افسر و د پیرنګي په وخت کې دا غو زمیدار چې کوم دی یو دغه آثار مونږ او هغه چې دینو هغه لیکلی یو کتاب هغه د بنداسي په پوسټکی باندې یا په ځای باندې لیکل شوی او هغه چې دین بنیادی میتھمیټکس یا ریاضي حساب کتاب چې دین هغه نو هغه دغه چې کوم دی نه دا خو په دغه خوره لیکل شوی نو ځکه په بخښالي کې دا راغلی شي بالکل او هغه اوس چې کوم دی نو د اکسفورډ یونیورسيټي په عجایب ګر کې پروت دی د پښتونخوا د علاقه چې کومه ده چې باید غنداره او دیانه دا علاقې راځي د پښتنو نو دا د دنیا مختلف علاقې مختلف تهذیبونه راغلي او تهذیبونه چې کوم دي نه هغه کې خامخا علم فقهي علم شامل دي نو غنداره چې موږ ګورو نو غنداره خو علمي دغه ډیر زیات